زلمی خلیلزاد په پاکستان کې له طالب استازو سره لیدلی دي. دا چې په دې لیدنه کې کومې خبرې شوي، په کومو جزئیاتو سره غږېدلي، دا په دې ویډیو کې را سره وګورئ او زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ. زلمی خلیلزاد په پاکستان کې له طالب استازو سره لیدلی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره لیدلی دي. د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر غړي پرون د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسیدلی دي او له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره لیده کاته کړي دي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم منلی چې زلمی خلیلزاد په پاکستان کې دی. پاکستاني چارواکو نن ریټرز خبري اژانس ته ویلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره کتلي دي. د ریټرز د معلوماتو له مخې په دغه لیدنه کې د طالبانو استازو او خلیلزاد شاوخوا یو ساعت په بیلابیلو برخو خبرې کړې دي. پاکستاني چارواکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ویلي چې په دغه لیدنه کې د سولې په اړه رسمي خبرې نه دي شوې او دواړو لورو ترمنځ د باور جوړونې په موخه دا خبرې ترسره شوې دي. طالبانو تر اوسه د دغې لیدنې په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ طالب استازو د پاکستان له صدراعظم سره هم کتلی دي. د طالبانو فلاوي پاکستان ته د خپل سفر په اوږدو کې د دغه هیواد له صدراعظم عمران خان او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم کتلی وو او د افغانستان د سولې پروسې په ګډون یې ورسره په یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې وي. که څه هم د پاکستان حکومت لا تر دې دمه په رسمي توګه د طالبانو او عمران خان د لیدنې په اړه څه نه دي ویلي، خو پاکستاني رسنۍ وایي چې عمران خان له طالبانو سره په لیدنه کې د سیمې امنیت او ثبات لپاره په افغانستان کې پر سولې ټینګار کړی دی. ګرانو کتونکو، کوم ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ او نور دوستانو سره هم شریک کړئ.